الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم و کرم سرا دا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیرت بیانیدو او دا پاگا دا غب سیرت کے نهم بیان دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضائل بیانیدو او دا خبر بیانیدے چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دی امت غور انسان دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نباد. آخرنی خبر دا بین شیو چی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخ کی روانو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکو چی آیت روانی دا آغا چا پا مخ کی چی آغتا نا غور دے پا دنیا و پا آخرت کی نو دا دن مخ کی مزہ پا دی زمان خبر من ختم کردیو. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا فضائلو کی دا هم دی چی دے پا آغا صحابہ کرامو کیو چی قرآن کریم و تا طول یادو او صحابہ کرامو طولو تا قرآنونا پورنو یاد، بازو تا بکی قرآنونا پورا یادو نو بازو تا سیسی دا قرآن یادوی. او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا قرآن کریم طول یادو او دا خبر دا آغازی نو مغستے کیگی چی کلا لا مسلمانانو ہجرت مدینی تا نو کڑے مکی دور کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل کور خواہ کی جمعات جوڑ کرے والتا بے تلاوت کو دا خبر مخ کی بین شیو او تلاوت بے کو بائی کی بے جڑل او صحابہ کرام بعض صحابہ کرام بو سرو او مشرکان براتلو دا دی تلاوت تا بے گوگی خودو او دی دلا سبیا مشرکانو اعتراض کو چی دے دا تلاوتون کی منزون کی او زمان دا خلق تی متاثر کی نو دتا قرآن کریم پورا یادو. یو بل دلیل پا دی دام دی چی قرآن کریم و تا پورا یادو چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو پا آغا بیماری سر چی کمی بیماری کی دنیا نتل وفات شیو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل زیبان دی دے امام کڑو او پا صحیح مسلم کی دا حدیث تے چی یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ، امامتی حقدار آغا سوک دے چی سوک دا اللہ کلام خویلی شیو دیر ہوتے یادی. نو چی پا دور صحابہ کرامو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخی کی امامتی تنو دا دلالت کی پا دی چی آغا تا قرآن یادو او دیر خب پویدو او دغشان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو باندیم خب پویدو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا آغا کسانو کیو چی دا اللہ پا وعدو باندی پا اللہ باندی مضبوط ایمان و یقینو. او زب دا خبر بیان کم چی نن سبا غٹ کمزورتیا دا مسلمانانو آغا دا چی پا اللہ باندی دیسی یقین نشتی سنگ چی بکار دی او دا شان دا اللہ پا لوزونو باندی آغا یقین نشتی پورا ایسی پا خلا منگو آئیو چیر پا اللہ زمان یقین دے واللہ بیو کی خدا دا بازو صرف پا جواب باندی دا خبرات نور دیسی یقین لکه سنچی پا کار دا غنیشتی. ذکر گورا یو سڑے یریگی دا رزق پا باب کی، یو سڑے یریگی دا مخلوق نا پا آغا سکی چاہی کی دا مخلوق نا یرنا دا پا کار او دیسی دیر خبری دا دلالت ٹول پا دی باندی کی چی دی سڑی پا اللہ بانی مضبوط ایمان او یقین نیشتی. او کچرت زمان ایمان او یقین پا اللہ بانی مضبوط شی نو بیا با دیر مسئلے منگتا آسانیش. دوشان بدگمانی پا اللہ باندی اگر کدی سخکارا نوی چیز ما پا اللہ بانی بدگمانی دا خدا پا اللہ بانی بدگمانی دا چیز با عمر لدکشان سپیرے بازوی زب عمر لسپیرے او بازوی زب عمر لغریبیم او زب دقشان بیماریم او زب دقشان مسافریم او زب دقشان ڈگری خورم دا طولی بدگمانیانی دی پا اللہ باندی. او دا یاد کہ حدیث کی رازی او تاستو معلومی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی چی زما بندہ پا ما بندی سنگ گمان کی اقشان و سرکو
نو چې ستا په الله باندې دا ګمانونه وي الله در سره هم دقه شان کوي ځکه په الله باندې ښه ګمان ساته الله ته هېڅ کار ګران نه دی هېڅ کار الله ته ناممکن نه دی او ګران نه دی نو بیا په الله باندې بدګماني داسې شي ځکه دا یو نیم سړی که تاسو لیدلی الله وله دنیا ورکړي بیا هم دی هغه شکل صورت حالات خبرې داسې جوړې کړي چې یعنې زه غریب یم زه فقیر یم ما سره څه نشته الله یې دقه شان ساتي سره دی چې مال ورسره خو دی ژوند د فقر د غریبۍ د ذلت تېروي نو په الله باندې به چېرته بدګماني نه کړي او چې کله هم په موږ باندې مصیبت او سخته راشي نو دا کله زموږ د ګناهونو د لاسه کېږي او کله یو مؤمن دینداره بندی د الله خو په هغه باندې الله د امتحان راولي د هغه د درجاتو د اوچتولو دپاره نو موږ به په الله باندې بدګماني نه کوو بلکې ځان به ملامته کوو چې ټول کمی اولنی او اخرنی هغه په موږ کې دی او موږ داسې بدګمانیانې په الله شروع کړو لکه موږ چې بلکل پوره یو موږ کې د سره څه کمی نشتي موږ کې د سره کوتاهي نشتي موږ چېرته د الله نافرماني کړې نه ده نو بیا ولې موږ سره داسې کېږي او که بالفرض داسې خو کېدی نه شي ځکه چې انبیا هغه انسانان دي چې الله د ګناهونو نه ساتلي دي صحابه کرامو هم کوتاهیانې او ګناهونه شوي دي داسې کېدی نه شي چې یو سړی دی په دې امت کې د ګناهونو نه پاک خو راشه انبیاو ته وګوره د ګناهونو نه پاک دي سره دی په هغوی باندې سختې او مصیبتونه راغلي دي نو ما او تا باندې چې مصیبت راشي سخت راشي په کار دی چې اول موږ خپلو ګناهونو ته سوچ وکړو الله باندې بدګماني مه کوه الله چا سره ظلم نه کوي خپل رب وپېژنه هغه سره رابطه مضبوطه کړه په هغه یقین ساته او څنګه چې په یقین ساتي څنګه ګمان کوي داسې سره کوي د 2 ورځې مخکې د ماسپښین ټیم کې د خپل یو استاذ ملاقات له تللی وم یو عالم شیخ د دې ملک دی نو د هغه سره نور علما په هغه مجلس کې ناست وو بعض نور شاګردانو هغه یو ناشنا خبره وکړه په هغه مجلس کې زما ورته سوچ لا ډېر سوچ مې په دې خبره کې وکړو هغه وي موږ خپل رابطه هم د الله سره نه مضبوطو د بل رابطه هم د الله سره نه مضبوطو الله نه ښایو چاته چې لکه یاره یو رب شتي او نه ځان ته ښایو په هغې هغه مثال ورکړو څه ناشنا وی ګوره که اوس زمونږ خواله څوک راغی چې یاره زه بیمار یم سخته پېده بیمار دی او زمونږ خواله راغی چې یاره زه بیمار شوی یم او داسې نو موږ به ورته اولنۍ خبره دا کوو چې تا ته به زه یو ډېر ښه ډاکټر وښیم او ډېر ښه اسپتال دی او انګریزان ډاکټران پکې دي او بهر ملکونو والا دي او سم علاج کې ته دته اول دا ولې نه وایې چې اول خپله رابطه د الله سره مضبوط کړي یو رب داسې دی چې هغه ستا د بیماري ختمولی شي د هغې نه بعد به بیا نورو مسلو له راځو ته دته اول الله ولې نه ښیې چې یاره دا ډاکټر له چې ته ورځې د هغه په لاس کې هم شفا اچوونکی الله دی نو ته څنګه ورته اول الله نه ښیې دغه شان یو سړی راغی په هغه باندې قرضه ده مالي مسایل ته ورته زه به درته یو لار وښیم یو تجارت مالداره به شي د دې تجارت نه مخکې ورته هغه رب وښایه د کوم رب په لاس کې چې رزق دی خو ده ډېره ناشنا خبره وکړه او بیا یې په دې باندې دلیل پیش کو او د دې علما د سعودي عرب علما الله د دوی حفاظت وکړي کمال د دوی دا دی مګر که د بعضو په ذهن کې دا دي دا درباریان دي او دا د حکومت خلک دي او دا داسې ولې دا درباریان دي ولې د حکومت خلک دي ځکه چې دوی زموږ دغه موریانو په شان غوغا نه جوړوي هغه شان روډونو ته نه روځي هغه شان عوام نه ګډوډ کوي هغه شان بې علمه فتوی چې هلته کوم بعض علما ورکوي هغه شان نه ورکوي ځکه ورته دا بس درباریان وایي یعنې حق پرست مولا هغه چاته ویلی کېږي د بعضو په نظر کې چې هغه بس د دې سپیکرونو یو غړمبه وباسي او دا مسلمانان کافران کی او روځي بهر ته دا حق پرستی بس نو هغه په دې یو دلیل دی ګوره وي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ماشوم و د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې ناست وي دا ماشوم و یعنې دا نه چې لوی دی ماشوم دی او ویده ورته وي رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي چې یا غلام ای ماشومه زه درته یو څو خبرې کوم یاد یې کړه په خبرو کې ورته یو دا وکړه چې اذا سألت فاسأل الله که څه دي غوښتنو د الله نه یې غواړه وي داسې ورته ونه وي که څه ضرورت دی ما ته وایه زه نبي یم ته زما د تره زوی او زه به دله لازم کوم او زه سره په هره سخته کې ولاړ یم او زه سره په هر مصیبت کې ولاړ یم
وی اولې ورته دا ووایي چې څه غواړي نو د الله نه غواړه. او دا ډېره ناشنا خبره وکړه. ما خپل ځاني دا کمی محسوس کو، زه ځان له د الله کمزوری بنده یم چې وګوره یعنې دا بس خبرې زموږ مخې ته اوړي راوړي، زموږ ته سوچ نشته، نه نورو ته ښایو چې څه خپل رابطه له الله سره ونه مضبوطې. دا اوس پیغمبر دی، دی که وغواړي د الله په توفیق سره د یو مسلمان سره مرسته کولی شي، کوم چې ده په وس کې ده. لکه اوس که یو کس راغی چې زه غریب یم او دا رسول الله سلم چاته وینا وکړي چې ده سره مرسته وکړي، نه به یې کوي، ځان ته قرباني. خو دې ځي کې رسول الله سلم د تره زوی ته دا ونه وایي چې زه دې ګورې د تره زوی یم او زه پیغمبر یم، او دا یې ورته هم ونه وایي چې ګوره الله زما دعاګانې هم قبلوي. یعنې څومره فضایل دي. ورته وایي نه، چې څه غواړي د الله نه غواړه. زمونږ د الله سره رابطه کمزوري شوې ده، او نه بل ته الله ښایو، نه په خپله کوشش کوو چې خپل رابطه مضبوطه کړو، نه د بل رابطه له الله سره مضبوطه. ټول تړون زمونږ هغه د دنیوي اسبابو سره دی. زه دنیوي اسبابو نه منکر نه یم، خو دنیوي اسباب هم الله جوړوي. زمونږ ټول یعنې زه به څه خورم که زه د دې کار نه ووتم، او دا څه خبره ده، زه به څه خورم، او که زه ملک ته لاړم زه به څه کوم، لکه دا څه خبره شوه، او که زما دا ګاډی ختم شو زه به څه کوم، او که زما دا تنخواه دې ځای کې ودرېده دا به څه کېږي. دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي د خپل رب سره نه رابطه شتې او نه پې یقین شتې. ولې دا رزق یوازې الله موږ سره چې لوز کړی دی، څه وایي چې رزق به درله در کوم کله چې سعودي کې یې، او رزق به در کوم چې کله در سره ګاډی. رزق الله دې ځناورو او څارویو له ورکوي، کم یو سره ګاډی ده او کم یو سعودي کې ده او کم یو کار کوي. خو زموږ ایمانونه، یقینونه او رابطې د الله سره کمزوري شوي دي. ځکه داسې یو په خپل رب مضبوط یقین ساته، او چې څه دې مخې له راشي، څه مسله راشي، او زما یو رب دی هغه به هر څه قادر دی. زه به هغه رب سره رابطه وکړم، هغه به دا حل کړي، هغه به راته لار وښیي، هغه به راته اسباب جوړ کړي. که ته دا وایې چې زه اسباب لټوم، صحیح ده لټوې، خو دا اسباب هم ګوره الله جوړوي، ته ځان اسباب هم نشي جوړولی. هر څه الله ته واپس کېږي. په خپل رب مضبوط یقین ساتئ. دا کچا کمزوري بې یقینه خبرې مه کوئ، زما به څه کېږي او زه جو تباه شوم او زما بچي او زما کور او زه لاړم. هېڅ نه تباه کېږي، هېڅ نه خرابېږي چې په عرش باندې یو رب دی. په هغه یقین ساته، په هغه مضبوط ایمان ساته. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په الله باندې به څنګه یقین نه و مضبوط، او هغه په انبیاو پسې غوره انسان دی. امام احمد یو حدیث راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي د دې آیت په باره کې سورة الروم، قرآن کې یو سورت دی د هغې نوم دی سورة الروم. او پخوا د رسول الله وسلم په زمانه کې دوه غټ طاقتونه وو، یو د روم یو د فارس. یعنې تقریبا داسې ووایي چې نیمه بادشاهي په دنیا کې دا د روم او نیمه د فارس وه. وی نورې هم وي، خو هغه قبیلې وي، قومونه واړه واړه، د هغوی دومره غټې بادشاهیانې نه وي. رومیان د زورور خلک، بل طرف ته فارس والا زورور خلک. فارس والا د مشرکانو، دوی به د اور بندګي کوله، لکه دا اوس چې د ایران او د خوا او شا د ملکونه کم طرف ته دا ټول به فارس دې ته ویلی کېدو. رومیان اهل کتابو، نصاراو، نو د دوی به په منځ کې جنګونه راتلو. او یو پیر داسې وشو چې فارس والا په روم باندې زورور شو. په دې مشرکان سخت خوشحاله شو، ولې ځکه چې مشرکانو د مکې هغوی به یو ځای د چا سره، فارس والا سره، ولې ځکه چې هغه مشرکانو. مسلمانانو به دا خوښوله چې د اهل کتاب پې زورور شي، ځکه صحیح د کافران دي خو بیا هم اهل کتاب دي او موږ ته د نورو په نسبت نږدې دي. ګوره د هغه وخت نه د کفر یو ملت دی، د هغه وخت نه کفر یو ملت دی. ته اوس فارس ته وګوره او ته د مکې مشرکانو ته وګوره، زړونه د دوی یو دي، او نن هم زړونه د دې ټولو کافرانو یو دي. اگر که نومونه یې بدل دي، اگر که مذهبونه یې بدل دي، اگر که شکلونه یې بدل دي، خو د مسلمانانو په مقابله کې کفر ټول یو ملت دی، یو مذهب دی، یو خلق دی. اگر که موږ ته خاندي، اگر که موږ ته وایي تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو دا یې، تاسو دغه یې.
الله آیتونه نازل کړو بیا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله وی رومیان مغلوب شو، فارس والا به زورور شو، او الله وی د دین ورستو چې دا رومیان مغلوب شو او فارس والا غالب شو، دا رومیان به غالب کیږي او د فارس والا مغلوب کیږي خو په یو څو کاله کې. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دې دغه وی دي مشرکانو وی خیال دې دی کنه فارس والا څنګه زورور شو. هغه لړ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله وی دا خبره کوي ناغو ته اما انهم سيغلبون، دا خبره یاد کوي چې رومیان به غالب کیږي په نږدې وخت کې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان او یقین ته وګوره په الله باندې لاړ او هغوی ته ووی لږ صبر وکړئ یو څو ورځو کې به دا رومیان زورور کیږي. نو هغوی ته ووی زه ته یو وخت وټاکه ته څومره وخت کې وایي چې زورور به شي. که چېرته فارس والا زورور شو نو موږ له به دا راکې، او که رومیان زورور شو څنګه چې ته وې نو موږ به دله دا درکو. دا اوس ایمان او یقین دی په الله باندې که نه. نو ابوبکر صدیق ورته وایي صحیح ده 15 کاله ټیم دی، ځکه چې الله ویلي فی بضع سنین په یو څو کاله کې. نو ده سره 15 کاله ټیم کې خو 15 کالو کې رومیان غالبه نه شو. راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ما خو هغوی سره ټیم یې ښود 15 کاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم الا جعلته الى دون لږ به دې اوږد کړی دا ټیم اراه العشر 11 کاله ټیم به دې ښود فی بضع سنین یو څو کاله دا خو لسو ته هم ویلی کېږي، یو څو کاله لازم خو نه وي 15 دي. دا بضع په عربۍ کې د لسو نه کم ته ویلی کېږي. نو دا 15 کې دي شي 6 7 9 او سبحان الله بیا څه وخت بعد رومیان الله غالب کړو په فارس والو باندې. او الله وی ويومئذ يفرح المؤمنون، په هغه ورځ الله وی مؤمنان به خوشحالي کړي ځکه چې اهل کتاب زورور شو. هسې خبره مې دا کوله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په الله دومره یقین و چې الله وی دوی به زورور کېږي، هغه لاړ ډایرکټ مشرکانو ته وی او ټیم یې ورسره هم کېښود 15 کاله. دې ته په خپل رب باندې یقین، د هغه په لوز باندې یقین، د هغه په خبرو باندې یقین. موږ د الله کلام د الله خبرې به د ژبې په دې سر ساتلي دي بس. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه کسانو کې و چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه خبره به کړې وه هغې به پوره عمل کوو، او دا به څنګه به هغه پوره عمل نه کوو او هغه په دې امت کې غوره انسان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد. هسې یو مثال پې واله، موږ دا نه چې هغه مثالونه لزو او بیا خبره ډېره اوږدېږي که زه دا مثالونه ټول را جمع کړم. امام احمد یو حدیث راوړی دی د ابن ابي مليكه نه، هغه دا وایي چې كان ربما سقط الخطام من يد ابي بكر رضي الله عنه. کله کله به داسې وشو چې د سورلۍ دا او د اوښتې چې دا کمې واګې پرتي دا پړی چې دا به د هغه د لاس نه ولیدو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لاس نه به ولیدو. نو ده به اوښ کېنو او هغه پړی به راوچت کړو. نو یې موږ ورته یو ورځ ووایي چې افلا امرتنا نناولک، موږ ته به دې ویلی وی نو موږ به درته ته اوس دې پسې اوښ کښېنې. وی ما ته وی چې ان حبي رسول الله صلی الله علیه وسلم امرني الا اسال الناس شیئا، ما ته رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ویلو وی د چا نه به څه نه غواړې. دې ته عمل وی د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره باندې، یعنی دومره د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره باندې عمل چې دومره چاته نه وي چې دا پړی راکه دا پلانې شی راکه او دې په سورلۍ له پاسه سورلۍ کښېنې وغواړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر احتیاط به کوو په خپل دین کې، او دا د مؤمن شان دی چې دی په دین او دیندارۍ کې او د الله په بندګۍ کې ډېر احتیاط کوي، ځکه چې زمونږ سره اولنی او اخرنی څه چې دي چې موږ له فایده راکوي دنیا او آخرت کې هغه زمونږ دا دین دی.
دا دنیا، دا مال، دا بچی، دا خزی، دا صحت، دا خایس، دا ځواني، دا ټول وختي تور دی. یو ورځ به زمونږ د دې عمر دا نور هم ډوب شي. او د 40 نه چې سړی واوړي که نه، دا یاده کړئ، کوم چې 40 نه بره ناست هغوی ته د 40 نه چې واوړي دي، نو ستا د ورځې نور په ډوبېدو دی. که خیال هم کړی کله چې دا مازدیګر لږ وخت تیر شي، نو دا نور ورو هغه زوري کیني او رواني اخره کې داسې سور شي، تک سور شي. دا زمونږ عمر دقه شان دی چې 40 نه واوړي دی که نه، بس اوس د ژوند هغه نور چې دی هغه کمزوری کېږي او هغه ډوبېږي. بیا 50 ته ورسېدي بلکل سور شي هغه نور، او بس بیا ورو ورو غیبېږي، ورځ به ختم شي. دا یو مثال دی. او بل ورځ ما ملګرو ته خبره کوله، یو چا خبره لیکلې وه، یو عربي ډېره ښکلې په ټویټر باندې هغه دا نصیحت لیکلی و، ما چې وکتو ډېرې متاثره کړم. او کېدای شي ما تاسو ته ویلي وي، عامو ملګرو ته، خپل مجلس کې وي ملګرو ته وي. هغه دا وی زمونږ مثال داسې دی، د دې مرګ نه یره نه کول په دې کې. وی دا چرګان چې دی دا په پنجره کې پراته وي، دکان والی چې خرڅوي، نو کس راشي لاس وردننه کې دا ټول ویریږي. یو ځای ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي. که ما بیان کړی وه بله ورځ درس کې مې نه و بیان کړی. یو ځای ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، چرګ ویریږي. دې ته یو راونیسي چې کوم د ده خوښي ولالي کي او قصه ختمه شي. دغه چرګان د دې لږې یېرې نه بعد واپس بیا د خپلو دانو ته او هر څه ته واپس راشي، هېر شي چې زموږ نه یو ملګری دلته اوس ویوړو. او دغه شان د دوی د ژوند رواني او څومره چې پنجر کې دا ټول ختم شي. زمونږ هم وایي دغه شان مثال دی، ملک الموت راشي زمونږ د منځ نه کس ویسي، موږ 2-3 ورځې خفه یو، یره کې یو چې مرګ را روان دی. بیا د خپلو دانو اوبو ته داسې واپس شو که نه، لکه د سره چې زمونږ د خوا نه څوک تلی نه دی. او څنګه چې پنجره کې دا ټول چرګان ختم شي، دغه شان موږ چې د دنیا کې موږ ټول به ختم شو. خو لږ ساعت له زمونږ یره بس ملک الموت راغی، سایه واغسته زمونږ د یو خپل نه، زمونږ د یو ملګري نه. 2-3 ورځې موږ خفه یو، موږ وایو مرګ را روان دی او بس دې له تیاری پکار. بیا وروسته په دانو او اوبو کې داسې راولګو چې زمونږ نه بلکل یېره شي چې یاره زمونږ نه یو ملګری یو خپل وړی دی. دا هغه یو داسې ناشنا مثال دی. عالم ووایي چې زه ته ډېر سخت متاثره شوم، ما ځان سره نوټ کړو په خپل کامپۍ کې او دفتر کې هم کې زه نوټونه لیکم. څومره قیمتي خبره. نو خبره ما دا کوله چې زمونږ سره قیمتي څه چې دي هغه څه دي، هغه دا دین دی. ولې؟ ځکه چې دا موږ سره قبر ته ځي، بل شی موږ سره قبر ته نه ځي. نو د دې په باره کې ډېر احتیاط کوئ. که ته د پیسو باره کې بې احتیاطي وکړې هېڅ خبره نه لري، که نقصان درته میلاو هم شو لږ به وختي تور به. د دنیا په باره کې نقصانونه غټ نه دي. نقصان او مصیبت هغه دی چې سړي ته دین په باره کې ورسي. ځکه یو دعا کې دا راځي ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا الله زمونږ مصیبت زمونږ په دین کې مه ګرځوه. یعنی دنیا کې که مصیبت راشي گزاره ورسره کېږي، خو دین کې چې مصیبت راغی خو ته تباه او برباد شو. ابوبکر صدیق به ډېر احتیاط کوو. یو مثال پې زه پیش کوم، موږ به په هره خبره یو مثال پیش کوو، بیا خبره اوږدېږي ډېره، او دا موږ اوږد تفصیلي سیرت بیانوو. یعنی نن هم بیان دی دې کې عام چې علما د ابوبکر صدیق سیرت بیانوي، بیان 2 کې بیان کې یا 3 کې، بیا چې هر خبره باندې ډېر مثالونه پیش کې بیا ښه اوږدېږي. دلیل په دې دا دی چې هغه ډېر احتیاط به کوو د خپل دین، چې هغه به دا ویتر ماسخوتن منځه نه بعد کول، د شپې ناوخته به یې نه کول. امام ابو داود حدیث راوړی دی د ابو قتاده رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته متى توتر، ته ویتر کله کې؟ نو هغه وی اوتر من اول اللیل، زه خو د شپې په اولنۍ برخه کې کوم. شپې اولنۍ برخه که ماښام منځه نه بعد، ماسخوتن منځه نه بعد. نو عمر ته وی رضی الله عنه متى توتر، ته کله ویتر کې؟ نو هغه وی آخر اللیل، زه خو د شپې په آخرنۍ برخه کې کوم، یعنی پېشمني ټیم کې.
رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته وی اخذ هذا بالحذر وقال لعمر اخذ هذا بالقوه. ابو بکر صدیق احتیاط کوي، عمر ابن خطاب د طاقت نه کار لري. او غوره دا عمر ابن خطاب دا کار دی لکه چې ویتر رسول صلی الله علیه وسلم بم د شپې په اخرنۍ برخه کې کول اکثر، اگر که اولنو یسو کې هم کړي او دا د اکثرو صحابه کرامو طریقه و، ځکه چې د شپې اخرنۍ برخه کې ته ویتر کښېنه ورسره تهجد به مو کوي، بیا پکې دعاګانې وغواړي. خو دا نه چې اولني وخت کې ناروا دي، اولني وخت کې هم روا دي. نو دې کې څه احتیاط دی د ابوبکر صدیق رضی الله د څه د لاسه؟ خوب د لاسه، د خوب د لاسه پاتې نه شي، یعنی انسان دی. نو دومره احتیاط د خپل دین چې داسې نه دا رانه پاتې شي او یا مرګ راشي پاتې شي. اگر که د دواړو حالاتو کې الله دې نه رانیسي په دې باندې، خو دا د هغه احتیاط دی د خپل دین دپاره. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه په هغه بندگانو د الله کې و چې د الله دپاره به ډېر غیرت کو، او مؤمن چې د الله دپاره غیرت نه کوي نو زه څه ووایم چې دا لا څنګه مؤمن دی. او په دین غیرت ونه کړي یو سړی، په قرآن او حدیث غیرت ونه کړي. امام طحاوي یو روایت راوړی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه، وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو یهودي سره خبره کوله چې فنحاس نوم و، دغه فنحاس، او دې د یهودو په علماو کې و. نو دی ابوبکر صدیق ورته وی اتق الله واسلم، د الله نه ویریږه او د اسلام قبول که. او تا ته خو دا یقیني پته ده، ابوبکر صدیق د فنحاس ته وی چې تا ته خو یقیني پته ده چې دا رسول صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی. تجدونه مکتوبا عندکم فی التورات والانجیل، د ده تذکره خو ستاسو په تورات او په انجیل کې ده، ته مولای. فنحاس ورته وی ابوبکر وی دا خبره یاده که والله ما بنا الى الله عز وجل من فقر وانه الینا لیفتقر. والعیاذ بالله دا ورته وی ابوبکر من الله ته محتاج نه یو، الله موږ ته محتاج دی، او موږ د الله په مخ کې داسې عاجزي نه کوو لکه څنګه چې هغه موږ ته کوي، او موږ د هغه نه مالدار یو. او که چېرته ستا د عرب غریب نه وې نو قرض به ولې غوښتی ستاسو نه؟ لکه الله قرآن کې دغه ایتونه نازل کړي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله له قرضه حسنه ورکړي. دلته قرضه حسنه دا مطلب خو نه چې الله دا پیسې غواړي، یعنی څوک به د الله په لار کې مال ولګوي نو دا قرض شو، الله به له دې بدله په آخرت کې ورکوي. دا خبره چې ده وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک راځي چې فغضب فضرب وجه فنحاس، غصه شو نو د فنحاس د مخ نه یو څپېړه وویسته. دا د مؤمن غیرت دی، دا نه چې نن سبا چې څوک د چا په مخ کې لګي په دین پسې خبره راځه مړه دې ډېر مه چېړه راځه ته، لکه جواب خو ورکړه، د خپل دین دفاع خو وکړه که نه. ستا به مخکې یو سړی الله پورې خاندي، پیغمبر پورې خاندي، که نور څه نشتي په ژبه خو دفاع کولی شي که نه. صحیح د زور یو سړی زما نه چلېږي، زور دې نه چلېږي، په ژبه ته نه شي کولی دفاع، ته خبره نه شي کولی یو سړي ته چې مه کوه د الله په دین پورې مسخرې، مه کوه ټوغې، مه کوه استهزاء الله او د الله په کتاب پورې، په علماو پورې. فنحاس لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې ستا ملګري زه والی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ما حملک علی ما صنعت، تا ولې دا سړی والی دی؟ هغه ورته ووایي چې یا رسول الله ده د الله ګستاخي کوله، او ده دا وایي چې الله فقیر دی او موږ مالدار یو. نو فنحاس وایي چې نه، ما خو دا خبره نه ده کړې، ما قلت ذلك، ما خو دا خبره نه ده کړې، دی دروغ وایي. اوس دې ځای کې ګواه په کار دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې خبره ګواهي ورکړي چې او فنحاس په رښتیا دا خبره کړې ځکه ده والی. نو رب العالمین د عرش نه آیتونه راولېږل او ګواهي د دې خبرې ورکړه چې او ابوبکر صدیق رښتیا وایي. والله سورة آل عمران کې هغه آیتونه رالېږلي دي
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله ما خبر دا خلق اوریدلی و چا چې ویلو چې الله فقیر دی او موږ مالداران یو. الله یې زه ګوي کوم ما دا خبر اوریدلی دي ته وي د الله لپاره غیرت. زبا د خپل معاشري خبر وکم زمون غیرت خو دې درجه کې چې زمون بچي زمون په مخ کې الله دین خلاف ورزي کې موږ ته سنه وایو. تب بهر شړی ته سوې پردی ته مو ته سوې چې موږ خپل بچی ته نشو ویل چې نه دا کار ګورسته د شریعت خلاف ته ګوري غصه شي وته وی باسي د کورنا تعلقات سره ختم کی. دا غیرت په ډیرو لګو خلکو کې دی ډیرو لګو کې دی د شمار کسان به بهر دا سړی به بهر څه غیرت وکړي په الله بهر به څه غیرت وکړي. خزی ته نشي ویلی خزی ته چې ستا دا کار د دین خلاف دی دی به بهر چا ته خبره وکړي. پلار ته نشي ویلی مور ته نه وایي تره کاکا ماما قوم قبیله نه دې ته ویلی کېږي ده ته ویلی کېږي هغه سړی چې د ده دیني غیرت ختم شوی دی. او ورب الکعبه چې دا مرتبه کې نه وي دا کومه چې ته زه ذکر کوم ته پوره مؤمن نه مؤمن هغه څوک دی چې دی په مور پلار دومره غیرت نه کوي څومره چې په الله او د الله په رسول باندې کوي. دی په ملک دی په ژبه دی په قوم دومره غیرت نه کوي څومره غیرت چې دی د الله په کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې کوي. مؤمن ده ته وایي. دا کوم چې غیرت شو چې زه به پلار او مور غیرت کوم زه په الله غیرت نه کوم دا څه خبره شو. کوه په مور پلار غیرت خو د هغې نه زیات غیرت چې په کار دی هغه په دین باندې په کار دی. په دین غیرت دې ته په دین باندې غیرت وایي. او هغه واقعا هغه غیرت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله په کتاب کې ذکر شو چې قیامت پورې ویل کېږي. قیامت پورې دا خبره ویل کېږي چې ابوبکر صدیق غیرتي سړی و. دې واقعي د آیت شان نزول دا دی. داسې غیرت په کار دی د الله په دین باندې. خوا کې یو سړی به ناست هغه به د دا انډیوالي د ده ملګری به هغه به ډمتوب کې هغه به فحاشي کې هغه به نشې تماشې کې بس څه ووایو بس څه ووایو. دیني غیرت زموږ نه تللی دی. یعنی ته نور څه نشي کولی ما او تا دې ګناهګار ته دا زه هم نشو پرېښودی. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي او وایي د دې نه اخوا د شړشم د دانې امره ایمان نشتی. دا درېیمه مرتبه ده. یو خو د یو سړي زور رسي لاس زور د لاس ته نه رسي جبه استعمال که جبې وستې هم نه رسي دا زه ورته پرېږده په زړه کې دا کار بد وګڼه دا زه ورته پرېږده. او د دې نه اخوا ګوره د شړشم د دانې امره ایمان بیا نشتي. ګورئ دا کوم چې د ګناهګارو سره ناست او د الله د دشمنانو سره ژوند تېری کیني پاسي چې دوی د ایمانونو به څه حالي. او بیا چې لا موږ ته د دنیوي فایده وي بیا به ته غوږ وکړې لکه ورته یو سړي سره کار کوي نوکرې او هغه د ګناه کار کوي بیا خو ته کړپ نه کوي ځکه چې کېدای شي تنخوا پې بنده کړي کېدای شي پیسې دې کوي زموږ د هغه سره کار نشته وایي. لکه ولې ته دومره یېرېږې ته غیرت ولې نه کوې الله په دین باندې وایي که دی دا پیسې بندې کړي نو رزق خو د الله په لاس کې ته په هغه غیرت وکړه بل ځینه د الله ارکولا وایي بل ځینه به دله درکړي دا رزق بل ځینه به له درکړي دا دنیا. نو موږ نه دغه د ډېرو نه دیني غیرت ختم شوی دی چې کور کې یو سړی د الله د دین خبره نشي کولی. ابا خو څوک اوس له یو سړی داسې منم چې یو سړی کمزوری دی سپین ګیری دی عمر یې ډېر دی بچو ته نصیحت کوي مني نه بس د دغه غیرت ته چې نصیحت کوي. خو چې ځوان یو او د سټ نه لاس نه چاپېره کېږي او دی وایي زه څه ووایم نه ده ته به اوس څه وی ده ته به اوس څه وی او ښځې ته به څه وی او دیم بار چې روزي برید تاو کړي وایي موږ پښتانه یو پښتون په ښځه وایي زوروري او نو زور خو موږ وایي ستا لیدلی ته څومره زوروري
ښځې ته دومره نشي ویلی چې ستا دا لباس د شریعت خلاف دی، ستا دا غم خادي د شریعت خلاف دی، ستا دا کارونه شریعت خلاف دی. هله په بعضو باندې خو سړی یېرېږي چې دا ښځې چېرته بېدینه نه کړي، لږه ډېره دینداري پکې چې واده وکړي یو ښځه خپل طرف ته راواړي، بل چې ویني ګیره خریلې وله بس هغه هغې وایي چې دا ته چې شین مخ دې نیولی ته ښکلی ښکاري. موږ لا په دې څه به وو چې دی به دا ښځه راواړی دی خو زموږ د هغه یار واړوه خوا. د دلیل دی په دې باندې چې ایماني غیرت په ډېرو خلکو کې کم شوی دی. که زما دا خبره غلطه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بل اوچت صفت ده چې هغه ډېر حرصناک و چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه علم یې زده کړي، او ځکه خو د هغه په شاګردانو کې مشر شاګرد دی، او علم هم دا دی چې ته قرآن او حدیث یې زده کړي، دا علم دی. اصل علم هغه دا دی. اوس کې یو سړی دا وایي چې یاره پلانې علم دی، پلانې علمونه خو ډېر دي، نو موږ دا وایو دا څومره خواوشا کې چې علمونه ته یادې دا موږ زده کوم دې دپاره چې قرآن او حدیث باندې پوه شو. نو اصل څه شو؟ قرآن او حدیث. حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې ما تاسو ذکر کړی یم، خصوصا د دعاګانو په درس کې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ وی علمني دعاء ادعو به في صلاتي، اې د الله پیغمبره ما ته یو داسې دعا وښایه چې زه یې په مانځه کې غواړم. او دا دلیل دی په دې باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوشش د علم د زده کولو کوي، او یعنی مشر سړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله یا سره پاسه 2 دا کشر دی، او دا د هغه شوق او جذبه ده. زمونږ هغه چې د 20 کالو هلک درته ووایو د 20 30 بس وایي زمونږ دور تلی دی، وایي سپین ږیري سره خو بچه پلار خبره وکړي، هغه وایي زمونږ قصه ختمه، موږ خو الله بخلي. نو هغه ورته یو دعا وښو چې ته دا وایه. کومه دعا یې ورته ښوولې وه؟ بارک الله فیک اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. خدلت یو ته ځای نه دی ښوولی چې کوم ځای کې به دا دعا وی. امام بخاري په خپل کتاب کې په دې باندې باب تړلی، باب الدعاء قبل السلام. نو دا دعا کوم ځای کې شوه؟ د درود نه وروسته، سلام نه مخکې. دغه شان امام ابو داود امام ترمذي او حدیث راوړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. دا ما نږدې ورځو کې ذکر کړه د دعاګانو په کتاب کې چې دا الله پیغمبر ما ته داسې ذکر وښایي چې سحر یې ویم، ماښام یې ویم، او چې کله خپلې بسترې لازم بیا یې ویم. یاد دی تاسو؟ نه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه يا وشر الشيطان وشركه. دعاء سيدي دعاء وضاحت پر هغه درسونه واوري، ته دعا وضاحت نه کو. ما صرف دا خبره سره پر ذکر کړه. هرس د علم بارک الله فيك. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هرس داو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه علم زده کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په هغه کسانو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم به ډیر تعظیم کو، ډیر قدر او احترام به کو. مسلمان به لازم د الله د پیغمبر قدر او احترام کوي، به چې ابو بکر صدیق هغه چې الله دا مرتبه ورکړي ده خو به دې ورکړي ده چې هغه به د الله تعظیم کوو او بیا د الله د پیغمبر تعظیم به کوو. لکه دې واقعي کې سوچ کوئ، په صحیح بخاري سے مسلم کې ده. سهل ابن سعد رضی الله عنه وایي چې بنو عمرو بن عوف خاندان چې کم دی مدینه کې و، د قبا سره خوا کې، د دوی په منځ کې څه جګړه راغلی و، اختلاف راغلی و. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسېدو چې بنو عمرو بن عوف
خاندان یا قبیلې منځ کې اختلافات راغلي دي، نو فاتاهم بعد الظهر ليصلح بینهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د منظره بعد لاړ چې د هغوی په منځ کې صلح وکړي. فایده دې نه دا یاده کوي چې مؤمن همیشه کوشش د صلح کوي. دویمه لازم نه ده چې تاله به څوک دعوت درکوي چې راشه صلح وکړه، ته به ځې صلح وکړه. الله اکبر. او نن سبا خو ډېر داسې دي چې دې خبر ته ناست دي چې دوه مسلمانان به څنګه ورانېږي. او که چېرته معمولي ورته خبر راورسېدو چې یاره دوه خاندانونه، دوه قبیلې والا، دوه خپلوان وران شوي دي، نو دی به ښه اور ورچوي، ښه اور ورچوي چې دوی ښه وران شي، چې دې سړي به قیامت په ورځ څه حالي. مسلمان کوشش د صلح کوي. شریعت تاله گنجایش په صلح کې دروغ هم درکړی، یعنی صلح هغه ځای دی چې دلته دروغ هم ویلی شي ته، چې ته درته ووایي نه خو ستا ډېر صفت کوي، هغه ته وایي ستا ډېر صفت کوي، دروغ ووایي. شریعت وایي دروغ ووایه خو دوه مسلمانان یو ځای که، دوه خپلوان یو ځای که. او د ډېرو بیا زموږ په معاشره کې کوشش به ویني چې هغه د ورانولو کوشش کوي. ښه ستا غرور نو بس بیا به شروع وکړي. ښځې ته به وایي ستا د خاوند، یا هغې ته به شروع وکړي. خاوند ته به وایي ستا د ښځه، یا هغه ته به شروع وکړي. او ملګری د ملګري، او انډیوال د انډیوال، او کلیوال د کلیوال سره، نسبي د نسبي سره. نه دي روانې دا کیسې. یعنی چا ته خپله مسله بیانولی هم نشي د یرې نه چې داسې نه دی ورته ښه لیدکۍ ور واچوي. که معمولي دي چا ته ووایي بعض چې کوم دغه چغلخور دی او دی بیماري ده چې یاره زم د پلاني دا کار کړی و، نو بس هغه سټارټ شو. نور هم ډېر کړي دي وایي ته نه یې خبر، ته خو لا یوه یادې، نور هم ډېرې دي. او ښه به ستا زړه دغه د تور کړي. نه چې ته یو چا ته دا ووایي چې یاره د پلاني دا کار کړه، هغه وایي نه خیر دی زه هېڅ خبره نه ده، سړي ګورې سړی ګورې ښه سړی هم دی، او ستا یوازې دې ته سوچ دی، خو دې ته هم سوچ وکړه ګورې، او د هغه یو ښه خبر یاد کړي، یو ښه صفت یاد کړي. دا د مؤمن شان دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورغی د صلح دپاره، او بلال ته ووایي چې یا بلال، ای بلاله ان حضرت الصلاه ولم آت، او که لمانځه ټیم شو زه رانلم، فمر ابا بکر فلیصلي بالناس، نو ابوبکر ته به ووایي چې امامتي وکړي. دا څه دلیل دی؟ قرآن ورته یادو. بل زمانه وروسته به دی خلیفه، بل دا چې دلیل د دې چې دی په تاسو ټولو کې غوره دی. نو دغه وایي سهل بن سعد رضی الله عنه، دې کې د مازدیګر د مانځه ټیم راغی، بلال رضی الله عنه انتظار وکړو، کتوره کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم رانغی، اقامت یې وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته دا ویلي و، هغه مانځه ته ورمخکې شو. د مانځه په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. نو چې راغی نو د صحابه کرامو ته چې پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو هغوی لاسونه پړکول شروع کړو. یعنی ابوبکر صدیق ته اشاره کوي چې ته څه وکړه، شاته شه. او رسول صلی الله علیه وسلم د خلکو په دې صفونو کې، په دې منځ کې ورغی، او د ابوبکر صدیق نه شاته ودرېد. او ابوبکر صدیق په هغه کسانو کې چې منځ کې دغه خوځېده نه و، خو چې کله خلکو دا لاسونه پړکول ډېر کړو، لا یمسکو عنه، او چې یاره نه بندوي څوک دا دغه لاسونه پړکول، نو چې هغه ویې کتو دا مخې راواړو چې اخر څه چل دی، او دا د عذر په وخت کې کېږي روا دي چې ویې کتو رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ولاړ. فاومع الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه په لاس باندې ان امضه، دا مونځ پوره کړه. دا ګوره لوی فضیلت دی د ابوبکر صدیق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي چې زه به ستا په امامتۍ کې ولاړ یم او ته مونځ کوه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ ساعت ودرېدو او الحمدلله ووایي. څه مطلب الحمدلله ووایي؟ مانځه کې الحمدلله، مانځه کې الحمدلله تاسو وایي څه شی؟ الحمدلله څه ته وایي؟ سوره فاتحه. خو دلته هغه الحمدلله نه دی مراد، شکر د الله یې ادا کړو. ثم مشى القهقرة، بیا په شا راغی داسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو، لمونځ یې وکړو.
رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مونځ ختم کړو ډایرکټ ورته وی یا ابو بکر ما منعك اذ اومأت اليك الا تكون مضيت، ما چې ته اشاره وکړو نو مونځ به پوره کړو. ګوره دې ادب ته، ګوره دې احترام ته، دې تعظیم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی لم يكن لابن ابي قحافه ان يؤم رسول الله صلی الله علیه وسلم، اې دا الله رسوله د ابو قحافه زوی له ندی مناسب چې هغه د امامتي ورکړي او شاته دې پسې د الله پیغمبر ولاړ کړي. خپل نوم یې ونه وي چې ابوبکر له مناسب نه دي، عجزي د ابو قحافه زوی له نه دي مناسب، خو پلار یې یاد کړو هغه له نه دي مناسب چې هغه د امامتي ورکړي او شاته دې پسې پیغمبر ولاړ. دې ته قدر او احترام وایي. د انبیاو بیا په انبیاو پسې چې کوم اوچتو مرتبو والا خلک دي، نن سبا خو مقابله دی روانه چې په څه طریقه زه مخکې شوې کاغه هر څوک او دا بعض نیم چې ټیکې اخیستي ده چې بچې زه مخکې شوې، اذان به وي غلط، امامتي ورکې غلطه، خو چې زه مخکې شوې که شاته عالم دی او که نه دی. او د دې بعض نیم خو هسې بس دا خوښي چې محراب کې ودرېږي، خو که معمولي چې ګړۍ ته وکتو چیرې 8 منټه بعد لکه مثال کې اقامت کېږي او دا خو 8 منټه او 15 سیکنډه وشو ورځپې، لکه نو شاته عالم دی یا مشر دی یا ستانه زیات پوهه دی، نه دی مناسب. الا دا چې یو سړی یو ځای کې امام دی، یې ټاکلی شوی امام دی او جومات ته د ده نه غوره کس راغی او د امامتي ورکړه، په دې کې به د څه ملامتیا نشته، ځکه چې دی دغه ځي ټاکلی شوی امام دی. خو چې ټاکلی شوی نه وي نو بیا مه مخکې کېږه د هغه چا نه چې هغه ستا نه غوره دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا مسله بیان کړه، وی کله چې مانځه کې تاسو ته څه خبره راشي که نه فلیسبح الرجال، سړي به سبحان الله وایي، لاسونه به نه پړقوي، ولیصفق النساء، او ښځې به لاسونه پړقوي، ښځې به سبحان الله نه وایي، لاس به پړقوي. د دې حدیث نه دا مسله راووته، ګوره ډېره فایدهمنه ده چې په یو مونځ کې کله 2 امامان هم جوړېدی شي. په دې مونځ کې څو امامان؟ 2، اول ابوبکر صدیق بیا رسول صلی الله علیه وسلم. د دې نه دا مسله هم راووته چې د کوم جومات امام یې استاد ذمهواري او ته نه وي نو خپل ذمه نه څوک وټاکه، دا امانت دی، دا نه چې هر څه وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تونو د جومات ورسره غم دی، خلکو د مانځه مسله ده، ګپ خو نه دی، د مانځه مسله ده. نو هلته بلال ته ووایي که زه نه وم بیا ابوبکر ته وایي چې مخکې شي. دې نه دا مسله هم راووته چې داسې هم کېدی شي چې یو سړی دی په یو مانځه کې سبرخه امام او سبرخه مقتدي، لکه څوک ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او که داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه کې ودرېدو که بیا را مخکې شو. د دې نه دا مسله هم راووته چې مؤذن به اقامت او مانځه ته هغه څوک مخکې کوي چې د چا وله امام اجازت ورکړي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال له اجازت ورکړو چې یو که زه نه وم نو اقامت به وکړي، دویم دا ابوبکر به مخکې کړي، نو هغه د خپل طرف نه دې کې کار نه شو کولی. بله دې نه دا مسله راووته چې مانځه کې کله مخ راړول د حاجت دپاره څه دي؟ جایز دي. دلیل به څه دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ راواړه. د دې نه دا مسله هم راووته چې صفونو په منځ کې تله د هغه چا دپاره امام دی، مشر دی، یا مخکې صف کې ځای خالي دی هغه پوره کوي، د دې کس دپاره جایز دي. لکه اوس امام دی جومات ته راغی او د دپاره مخکې تله لازم دي، نو عذر دی، د صفونو په منځ کې ننوتی شي. د صفونو منځ کم منځ ویمه مخې ته منځ کې چې وویلی شي صفونه وشلې ته پکې منځ کې لاړ شي، هغه مخې ته موږ نه وایو، هغه مخې ته تلی، نو داسې پکې دی تلی شي چې کله ضرورت یې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې او په هغه مسلمانانو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبره براله نو ډېر تحقیق به یې کوی هغې باره کې،
ولې تحقیق کېږي دې باره کې چې څوک پې دروغ ونه وایي. نن سبا ګپ جوړ شوی دی، یعنې د مولا په نوم ناسي یو مولا به یو پټکی به یې اچولی، هغه په رسول الله وسلم باندې دروغ وایي، په الله باندې دروغ، چې په څه طریقه د دې عوامو دا توجه به صرف راواوړي. او د بعضو دقه کاري چې صرف د عوامو د مقتدیانو زړه خپل طرف ته راواړوه، که هغه په ناروایي او که هغه په روایي. د عالم دا کار نه دی چې دی به عوام راضي کوي، د عالم دا کار دی چې دی به الله راضي کوي. نو که دغې کې د ده نه د عوام راضي شو خو ډېره ښه ده، که راضي نه شو نو الله ته دې تپوس نه کوي. یعنې زما او ستاسو ټولو سره په دې الله ګواه دی چې د الله د رضا دپاره محبت دی. او ځکه زه دلته ناست یم چې تاسو ته د الله دین بیانوم، خو محبت مې دی درسره. خو ګوره دا یاده کوئ چې زه تاسو په دې نشم راضي کولی چې تاسو به د ګناه یو کار کوئ او زه به په هغې تاسو ته وایم چې دا صحیح دي او زه نه او خاندم به او خوله به چینګه چینګه کوم. نه، دا ما تا سره هم خیانت وکړو او ما د الله د دین سره هم خیانت وکړو. زه تا سره محبت هم ساتم، زه ستا ملګری م یم، زه ستا ورور هم یم، ته هم زما ورور یې زما ملګری. خو غلطي ته به دې غلطه ویم، صحیح ته به دې صحیح ویم، که خوشحالېږي او که خفه کېږي دغه سره زما کار نشته. او سبحان الله چې کله د سړی کله یو عالم د سړي سره داسې خیرخواهي د سړي سره محبت وي. لکه اوس که زه خپل ځاني کوم، ګوره زه اوس په لار روان یم، مثال کې ما پسې یو عالم راغی او ما ته وي دی خو رشته ته یو خبره کړو، زه پسې ورغلم، جي ستا ګورې دا پلانې کار غلط دی، دا به نه کړې. والله زما زړه کېږي چې دره تندی ښکل کړه. په دې دومره خلکو کې دی په ما پسې راغی، ما ته یې زما غلطي وکړه، خو زما خیرخواه دی. نو قدر او احترام یې زما په زړه کې څه شو؟ ښه سیوا شو. خو چې زه یعنې څه وخت ما یو غلطي کوله، مثال ما یو غلطي وکړه یو میاشت بعد ما ته یو ځي کې چا ووایي، ما ته پته ولګي زما دا کار غلط دی، لیکن دا خو زمونږ خوا کې دوه درې علما دي، زه یې پرې لیدلم، هغوی خو ما ته یو ورځ نه دي ویلي ته غلط یې. زه به د هغوی نه خفه کېږم که نه خوشحاله شم. عامه طریقه دا ده چې خلک خوشحاله شي چې زمونږ مولوي صاحب مونږ چیړي، مونږ چیړي نه مزید او خفه کېږي د چا نه چې څوک ورته صفا خبره کوي. او ما تاسو ته خبره کړې وه که زه یو ورځ یو کس پسې ورغلم، امیر صاحب پسې څه کار مې ورسره، نو هغه چا راته ووایي چې دغه د هغوی دیره و د کلیوالو یې دې کې دی. مخکینۍ خبره څو کاله مخکې ما ډېر مخکې په بیان کې ویلې وه. نو زه چې په هغه پسې ورغلم ماښام منځمت ما ور وټکو، کس راووتو، ما پلانې کوم ځای کې دی؟ وایي ډېره کې دی، هغه ډېرې دا منځ چې کمي دا بیټک مجلس ورته کوي چې دې کې وي ناست. زه ورننوتم، سر مې ورښکاره کړو، د انډیا فلم لګېدلی، امیر صاحب هم ناست دی او تسبیح ورسره ما ډېره. نو ورته ما چې زه یې ولیدم راووتو، نو ما دا مسله خو به اول وروسته ده که خو دا وایي څه کړي هلکانو وایي دا شی ولګوه. اوس دا هلکان به ډېره خفه شي، زه ورته وایم ناروا دي، نو زما نه به خفه وي که ده نه به خفه وي؟ زما نه به خفه وي. که هوښیار سړی نو هغه به د ده نه خفه وي چې ګوره په کار دا و چې ده زمونږ خیرخواهي کړی وی، مونږ ته سیده لار ښوولی، هغه سره موټه ناست دی. بعض وی دا حکمت دی، سبحان الله، وی سړي سره ګناه کې شریک شه نو دی به تا نه متاثره شي. یعنې زه به اوس یو سړی متاثره کوم د الله په نافرمانۍ. ځکه یو کس تاسو به اورېدلی یو ډم دی پښتن او توبې ویستو بیا دین طرف ته توجه شي. هغه یو مشهور یو مقرر یادو نومې عالمه او ډېر مشهور دی په دې ملک کې، قصې ډېرې کوي. یاره وایي د ده نه چې زه کوم متاثره شوی یم که نه، وایي مونږ په جاز کې ناست وو او وایي دی زما خواله راغی، وایي په ما راپرپی راغی چې اوس خو ما ته څه وایي. یعنې په خپله د په زړه کې ده چې ما وایي چې دی به اوس ما ته وایي چې ته چې سندرې وایي ته چې یعنې د ده په زړه کې نقشه د عالم صحیح جوړه شوې ده. یعنې عالم کار دا دی چې دی به خیرخواهي کوي. وایي ما سره کېناستو، دوا سلام یې وکړو، وایي بیا ما ته وایي چې دا پلانې سندره ته لږ ووایه. او ما وی چې
سبحان الله وی ما وی چې سبحان الله یعنی دومره غټ انسان او زما سندرې ته ویلي دي. نو ما سندره وي او هغه ماته داسې ناست هغه سټایل مو کړي هغه ماته داسې ناست او ما سندره وي بیا ورسره بحث وکړو په سندرو کې چې هغه پلانې سندره او پلان یعنی زه به اوس یو سړی د سندرو نه راړم نو اول به ورسره څه کوم کینم به ورته ځم چې یاره که ته دا باجه لږه راواله لږه ووه او دا ډول لږ ووه چې زه یې واورم بیا به د هغې نه بعد دې زما نه متاثره کړي زه به الله خفه کړم چې دی متاثره کړم نه زه به ده سره ښه په مینه محبت مونږ خو دا نه وي ته دشمني وکړه ته مړې که ښه پرون تندي وروره څنګه یې ښه یې خو ګوره ښه هوښیار سړی ماشاءالله ښه د الله د دین نه خبرې خو ګوره دا کار مه کوه دا غلط دی په دې باندې الله خفه شي مه کوه په دې باندې به جهنم ته لاړ شي مه کوه په دې دې ګناهونه ډېري دا طریقه ده زه ورته چېرته نو یې بیا یې ما ته ووایي چې پلانې سندره د انډیا او پلانې سندره او هغه د پاکستان او هغه پکې زما خوښه ده دی اوس بیان کوي نو ځکه دوی وایي حکمت دا دی حکمت څه دی شریک شه او وایي چا ته مه وایه چې کار دی غلط دی ته خپل دعوت کوه او وایي رڼا چې راشي تیرې په خپله ختمې شي تیرې په خپله خو نه ختمېږي ته به کوشش کوې که نه دا رڼا چې راولي خو هم د تیاره پې ختمې که نه نو تا کوشش ونه کړو نو نن سبا ډېر احتیاط کوي د دین په باره کې ډېر احتیاط کوي هر سورګیری شاګول نه دی او هر رومیال والا او هر پټکي والا او هر ګیرې والا دا مولا او عالم نه دی او ځان سره په مولانا لیکلو باندې سړی مولا کېږي نه په مفتي لیکلو باندې سړی مولا کېږي داسې خو یو سړی راپاسي اوس موږ سره بعض ملګري ماشاءالله داسې ناستي که ما هغه ګرځېدو یو ځای داسې ملګري اوس موږ سره شتي ماشاءالله دې مجلس کې داسې ښکلي د مخ نه او ښه برابر ما دې بهر ته وځو چا نه تپوس وکړي دې دواړو کې به کم یو غټ مولا هغه ته به مولا ووایي ما ته به نه وایي به چې دی وړوکی مولا ښکاري په صرف په دې کار نه کېږي چې یاره د مخ نه به غټ عالم ښکاري او نوم ځان سره ولیکي عالم هغه دی چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهی الله دې موږ پوه کړي په دین باندې نو ابوبکر صدیق به ډېر احتیاط کو د رسول الله وسلم د حدیثونو باره کې یریدو به تحقیق به کو امام ابو داود امام ترمذي حدیث راوړی دی چې قبیصه ابن ذؤیب وایي چې یوه نیا راغلې وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواته تسأله میراثها خپل میراث مسله ته پوښتنه کوي نیا چې راغله نو څه مطلب دی مړ څوک دی دا نیا ټکی چې وایي نو مړ څوک دی نه بیا چې نیکه مړ وی نو بیا خو بیا ښځه ویلی وی چې ښځه راغلې وه خاوند یې مړ و چې نیا یې یاده کړه نو څوک مړلی نو څه یې مړلی او چې که داسې ویلی وی چې مور راغلې وه نو څوک مړلی زوی دی یا لور مړه ده ښه دې میراث غوښتو نو ابوبکر صدیق ګوره تقوا دې ته وایي ښه ابوبکر صدیق ورته وی ما ته دې باره کې څه نه دي معلوم د رسول الله وسلم نه ما څه نه دي اورېدلي دې باب کې الله اکبر یعنې دومره غټ انسان دا خبره کوي او موږ ته دا ټکی دومره ګران شوی دی چې یاره زه په دې مسله نه یم پوه یا ما ته پته نشته اوس رسول صلی الله علیه وسلم خو څه به ویلي خو ټولو صحابه کرامو هر یو خو هر څه نه دي اورېدلي که نه ما وایي څه نه دي اورېدلي نو ته داسې کار وکړه چې لاړه شه کور ته او زه به د خلکو نه معلومات وکړم د دې صحابه کرامو نه که دوی څه اورېدلي نو زه به بیا تا ته ووایم نو مغیره بن شعبه رضی الله عنه وی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د رسول الله وسلم خوا کې ناست وم او دقه شان مسله راغلې وه اعطاها السدس هغه وله په مال کې شپږمه برخه ورکړې وه څنګه چې مور ته میلاوي نو ابوبکر صدیق ورته څه وي دا دې دپاره ما دا خبره بیانوله د دې نه دوه مسلې راوتې یو د ابوبکر صدیق یره د الله نه یعنې دومره ګټ سړي ته ګوره او ما ته پته نشته او نن سبا دا بعض مسلې داسې مسلې دي دا فتوی چې پکې ورکوي دا بعض بې تحقیقه
یاره زه راته دا ویم لکه څنګه چې سلفو کې بعضو تابعینو کې بعضو دا خبره کړې وه چې دا داسې مسلې دي که دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې راغلی وی نو دې له به هغه صحابه کرام را جمع کړی وی کوم چې د بدر په غزا کې شریک شوي چې تاسو دې باره کې څه وایئ هغه صحابه کرام به هم نه را جمع کول د بدر صحابه کرام به را جمع کړي چې تاسو دې باره کې څه وایئ او را جمع کړي به عمر او موږ ډایرک ووایو هغه کېږي دې کې څه دي نه کېږي او کافر دی او مرګ روا دی او سید مال حلال دی دومره غټې مسلې پای کې یو مولا بې تحقیق لګیا دی یا بې علمه یا عامي لګیا دی دواړه به غلطه دي نو یو خو دا مسله راوته دویمه ګوره وته مغیره بن شعبه خو صحابي دی هغه وی او زه نسو ابوبکر صدیق ورته هل معك غیرک بل څوک در سره ولې دا تپوس تحقیق دپاره فقام محمد بن مسلمة رضی الله عنه محمد بن مسلمه را پاسېدو وی او د الله د رسول خلیفه وی او زم ناسومه رسول صلی الله علیه وسلم هغه نیاله شپږمه برخه ورکړې وه تحقیق چې آیا دا خبره په رښتیا د رسول الله وسلم ده او کنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې او په هغه مؤمنانو کې هغه باره کې راځي چې کان وقافا عند کتاب الله یعنی د الله د کتاب چې څه خبره براله بس هلته به ودرېدو څه معنی عمل به پکې نه مخکې نه وروسته موږ د الله کتاب اورو موږ د پیغمبر حدیثونه اورو موږ د صحابه کرامو خبرې اورو موږ د علماو وعظ او نصیحتونه اورو بیا پکې هم د ډېرو زړونه داسې دي کالحجارة او اشد قسوه د کاڼو په شان یا د کاڼو نه زیات سخت او تعجب بالو کې چې تا ته دا ووایي چې او ما ته پته ده چې زما دا کار ناروا دی خو اوس ګوره څومره جرأت دی د الله په نافرمانۍ کې وایي ما ته پته دی چې دا کار ناروا دی خو زه پې عمل نشم کولی ابوبکر صدیق په هغه مسلمانانو کې په هغه خلکو کې چې د الله خبره براله بیا اخوا نورې خبرې نشته او دا د مؤمن شان دی امام حاکم دا حدیث راوړی په صحیح سند سره ابو هریره رضی الله عنه وی کله چې الله دغه آیتونه نازل کړو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا آیتونه چې کله راوړو دی په اوره کې الله دا خبره کړې چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي اے مؤمنانو د پیغمبر په आवाज با आवाज نه اوچتوئ ولا تجهروا له بالقول او چې وینا ورته کوئ نو دومره په زوره به نه کوئ لکه څنګه چې تاسو یو بل ته کوئ ادب به کې چې څنګه د آیتونه راغلو که نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه والذي انزل عليك الكتاب یا رسول الله زما دې په هغه الله باندې قسمي کم رب چې دا کتاب تا ته رالیږلی دی لا اکلمک الا کاخي السرار حتى القى الله عز وجل زه به د قیامت پورې د الله سره د ملاقات پورې چې تا سره خبرې کوم نو په داسې طریقه به یې د سره کوم لکه یو سړی چې چا ته غوږ کې لګي او خبره ورته کوي زه به اواز اوچت نه کوم دې ته وایي د الله د کتاب سره ودرېده دې ته وایي د الله په کتاب باندې عمل کول دا د مؤمن شان دی چې کوم ځای کې د الله او د الله د رسول خبر راله بس په دې د عمل کوشش پکار دی چې څومره ستا وسي او څومره ستا طاقت وي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې نور هم ډېرې خبرې دي او د هغه په فضایلو کې هغه به پرېږدو را روان بیان ته ځکه چې یو څو منټه پاتې دي او د روانه خبره لږه اوږده ده کوشش دا پکار دی ګوره زه بار بار دا خبره کوم چې د سیرت چې موږ د رسول الله وسلم بیان کړی دی یا د صحابه کرامو دا صرف دې لپاره نه چې خونه او مزه ترې صرف والی څه لپاره چې څه ترې زده کړو بارک الله فیک او څه به ترې کله زده کړي چې واوري اورېدو څه مطلب دی واورېدو خو ټولو زړه په غوږونو یې واوري هغې چې نن دې واورېد او سبا ته نه زه تپوس وکړم چې یاره
هغه کم صحابیو چې ابوبکر صدیق ته وی چې او زه ناست وم او یو نیا راغلی او رسول صلی الله علیه وسلم له شپږمه برخه ورکړې. څوک؟ مغیره بن شعبه. نو ګواهي د هغه دپاره چا ورکړه چې یو خبره صحیح ده؟ محمد ابن مسلمه. داسې خلک مسله یادوي او بار بار چې سړی مسله اوري نو ذهن کې کیني چې بار بار یې اوري. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي او الله دې موږ د صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي. الله دې زموږ ملاقات او کوم ملګري چې دا بیان اوري، کوم وروڼه خویندې چې اینی، زموږ ټولو ملاقات چې الله د ابوبکر صدیق سره او د نورو صحابه کرامو سره او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي. سره زموږ د والدینو، الله دې زموږ په والدینو باندې خپل خصوصي رحم وکړي. کوم چې مړه دي الله دې د هغوی قبرونه روښانه کړي او الله دې هغوی د آخرت د سختو او تکلیفونو نه وساتي، او کوم چې ژوندي دي الله دې په خپل خاص رحم وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.